افغان نوي حکومت پاکستان سخت ناهیلی کړی دا چې څه یې کړي په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغان نوي حکومت د ډیورن کرښې په اړه پاکستان ناهیلی کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پاکستان په دې تمه و چې په افغانستان کې نوی حکومت به د ډیورن فرضي کرښه په رسمیت وپیژني، خو افغان حکومت دا کار ونه کړ. ورځپاڼې دغه راز دا هم ویلي چې پاکستان دا تمه هم کوله چې افغان حکومت به د پاکستاني طالبانو مشران د پاکستان حکومت ته وسپاري. ورځپاڼې ویلي د نوي حکومت خپلواک چلند او د پاکستان پر وړاندې د واضح دریځ لرل پاکستاني حکومت سخت ناهیلی کړی دی. د ورځپاڼې له مخې داسې ښکاري چې د کرښې د رسمیت پیژندلو په تړاو د پاکستان ارمان له خاورو سره خاوري شو او په افغانستان کې د نفوذ خوبونه هم په سیند لاهو کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیورن فرضي کرښې په اړه له افغان حکومت سره د خبرو کوښښ وکړ، خو اوس افغان حکومت کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.